او والا که څوک هم ورته خرا ورکوي داسې سړي ته ته یو کال ناسته وې او بله کې دی ما او ستا په منځ کې یاره رقیب نشته دا کتاب نه په فیسبوکونو والا چا اغوان کړي وه که نه خو زما په کتاب کې محفوظه دی ما او ستا په منځ کې یاره رقیب نشته بیا مو هم د ستا دیدن کې نصیب نشته او د خپل حسن زکات بل کلي ته ما وړه ستا په چم کې د صادق نه غریب منشته صادق سرګردان صاحب ته خواست کوم چې راشي تاسو ته خپل کلام پیش کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټیری په ځمکې بلکې د خوشحال بابا د پلارني په ځمکې باندې او موږ ته دوره درناوی او بیا داسې خلکو په څنګ کې موږ کېناستو چې دغو څنګ کې کېناستو دپاره ډېر خلک ارزومند دي لکه اکمل اسدآبادي صاحب دا یو داسې شخصیت دی چې دا یو سمندر دی خو چاته معلوم نه دی دا یو لوی سمندر دی. عزیز قریشي صاحب شه او د تاسو د مشرانو سره مو ناسته نصیب شو او هغه هم په ټیري کې دا یو ډېر تاریخي علاقه دی او بیا په دې سره تړلي د ګورګوري او د دالن و دغو علاقو والا شاعران راغلي هغو سره مو لیدل وشو نامې به مو اورېدلی خو لیدل وشو. الله تعالی د پښتنو په حال باندې رحم وکړي چې دا دغه شه په کلاو مو ورکې پروګرامونه کوو. دا یوه خبره زه ډېرو ځینو کې کوم پېښور کې هم کړې دی چې تمام لکه صحافیان دي د هغو عرضه کې پریس کلب دی هغو ته خپلې چابیانې دي موږ کله یو سړي ته د حجرې سوال وکړو کله د سکول والا ته سوال وکړو کله کالج والا ته سوال وکړو چې موږ ته ځای راکړه چې موږ ورکې مشاعره کوو د شاعرانو الان کې چې څومره سیاسي خلک دي هغو زه تقریر شروع کوي هغه نه مخکې شعر یې بیا چې تقریر ختموي په یو شعر باندې ختموي دغه شی که علما دي هم د یو شعر نه شروع کوي د تقریر او بیا چې ختموي په شعر باندې نو شاعر په معاشره کې ډېر لوی کردار دی هر چاته یو هغه خامي و خوبي په ګوتې کوي نو دا زه تاسو په هغه سره یو قرارداد کوم سمو ته په هر یو کلي کې څه ده کې شاعران ډېر وي لکه اوس دا یو تحصیل دی غټه علاقه دی نو دې کې او بیا همداسې په هر علاقې کې موږ ته د شاعرانو ته یو حال جوړ کړي حکومت نو دغه زه مطالبه کوم تاسو ته منظوره دی. اوس ما نه وروسته هم کسان یو څو شته دي زه به یو څو شعرونه درته ووایم څه ما چې په چا باندې باور کړی دی والا هغه را سره شر کړی دی او نورو ته ښځې نه بتر دی رقیب خو بس یو ما ته یې ځان نر کړی دی. بله عقیده یې څه زه چې ستا په عشق کې نښته یم نور د دنیا د چارو وته یم او وبلبلې څه شولې اواز راکړه تا پسې ټوپونه وهم چته یم. او بله کې دی ما او ستا په منځ کې یاره رقیب نشته دا کتاب نه په فیسبوکونو والا چا اغوان کړي وه که نه خو زما په کتاب کې محفوظه دی ما او ستا په منځ کې یاره رقیب نشته بیا مو هم د ستا دیدن کې نصیب نشته او د خپل حسن زکات بل کلي ته ما وړه ستا په چم کې د صادق نه غریب منشته او اوس هم هغه یمه هغې ته ګورم خو هغه نشته تش کوڅې ته ګورم لکه ځواني را باندې تېره شوله چې آینه کې خپلې خولې ته ګورم. وخت هم لږ دی زه به ته د یو غزل ویم دا زه د غریبۍ په غم ککړ یمه ځکه خو نن هر سړي ته پړ یمه او اوس خو یارانه را سره جوړه که نن مې مزدوري کړي دا غوړ یمه او نیمه دروازه کې راښکاره شولې نوره که ښکاره شي نو بس مړ یمه. نیمه دروازه کې راښکاره شولې نوره که ښکاره شوې نو بس مړ یمه او هسې مې پینونه جیب کې ایښي دي نور په ما ډاډه نه شي ان پړ یمه.
هسې مې پینونه جیب کې ایښي دي نور په ما ډاډا نه شي انپړ یم او هسې خو رقیب ته ازماری یم هسې خو رقیب ته ازماری یم ته چې مخ راواړوې ګیدړ یم هسې خو رقیب ته ازماری یم ته چې مخ راواړوې ګیدړ یم او زه صادق تیره یم د تیرا سړی زه صادق تیره یم د تیرا سړی هسې په وجود باندې خپل خړپړ یم یو غزل به ته ویم څه د فکر ټال کې مې په ټال ناسته وې لکه خپسه مې په خیال ناسته وې ما ته هغه ورځ یادېږي ګلې ته چې واړه وې په دیوال ناسته وې او والا که څوک هم ورته خرا ورکوي داسې سړي ته ته یو کال ناسته وې والا که څوک هم ورته خرا ورکوي داسې سړي ته ته یو کال ناسته وې او سر د بېواره ګراو په ګوتو سپږو د لاسه په جنجال ناسته وې او تا د صادق په زړګي اور بال کړلو ته چې په خوا کې د کولال ناسته وې ډېره مننه ډېره مننه